درنو لیدونکو السلام علیکم. کورنیو چارو وزارت په تېره اونۍ کې خپرونې ته ښه راغلاست. د نشه یي توکو پر وړاندې د مبارزې معینیت د ښوونې او روزنې مدیریت له لوري د ظرفیت لوړونې لس ورځنی ورکشاپ پای ته ورسید او 170 تنه اداري او عملیاتي مسؤلین ترې فارغ شول. مسؤلینو د مسلکي وړتیاوو پر لوړولو ټینګار وکړ او له فارغانو یې وغوښتل چې زده کړې دې د کاري چارو د ښه والي لپاره وکاروي. د مخابرې او ټکنالوژۍ لوی ریاست د ښوونې او روزنې مدیریت څخه لسګونه تنه منصوبین له مسلکي زده کړو فارغ او تصدیق پاڼې ورکړل شوې. مسؤلینو له فارغانو وغوښتل چې خپلې زده کړې په عملي ډول وکاروي او د نظام په مسلکي کولو کې اغیزمن رول ولوبوي. الحاج شیخ عزیز الله منصور د رسمي مراسمو په ترڅ کې د پروان ولایت د نوي والي په توګه معرفي او خپله دنده پیل کړه. نوي والي ولس ته د خدمت ژمنه وکړه او مسؤلینو د پخواني والي خدمتونه وستایل. د کورنیو چارو وزارت د ټرافیک پولیسو لوی ریاست ته د ټرافیکي نظم د پیاوړتیا لپاره یو شمېر عصري موټرونه وسپارل شول. مسؤلینو وویل د نویو وسایطو په ورکړې سره به د ټرافیکي قوانینو تطبیق او د خلکو خدمتونه لا اغیزمن شي. د کورنیو چارو وزارت د نشه یي توکو پر وړاندې د مبارزې معین الحاج شیخ عبدالرحمن منیر په مشرۍ د سوالګرۍ څخه د مخنیوي کمیسیون د همغږۍ غونډه جوړه شوه. په غونډه کې د سوالګرو د راټولولو او له اړمنو کسانو سره د مرستو د بهیر پر پیاوړتیا ټینګار وشو. د جوزجان امونیا قمندانۍ 24 تنه مسؤلین او منصوبین د شفافیت او مسلکي وړتیاو د لوړولو په موخه د کرایمې سیستم له 20 ورځني سیمینار څخه فارغ شول. فارغانو ته د فراغت سندونه ورکړل شول او له هغوی وغوښتل شول چې زده کړې په عملي چارو کې پلي کړي. درنو لیدونکو دا و د دې اونۍ مهم خبرونه. تر بیا چې ستاسې په خدمت کې حاضرېږو په ستر څښتن تعالی جل جلاله مو سپارو ښې چارې.